په اقلیتي چارو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا معاون خصوصي وزیرزاده کیلاش د ګرم چشمې د سیمې دوره وکړه. د شاهزاده امان الرحمن په حجره کې د سیمې د خلکو یو غونډه هم وشوه. غونډې ته وزیرزاده وویل چې عمران خان د چترال خلکو سره خصوصي مینه لري. دغه وجه ده چې هغوی د چترال نه د اقلیتي نشست سره د سینټ دپاره یو زنانه غړې هم وټاکله. هغوی ویل چې زما په کوششونو سره د ګرم چشمې، بونی او بمبورس سړکونه نیشنل هایوې اتارټي ته حواله شو او ډېر ژر به سیکشن 4 لګېدو نه پس په دې کار شروع شي. د سیمو خلکو د تحصیل هډ کوارټر اسپتال د عملې خلاف شکایت وکړو چې دا سرکاري اسپتال اغاخان هیل سروس ته حواله شوی دی، ولې د مریضانو لپاره دلته هیڅ سهولتونه نشته. په دې مهال ګڼ شمېر خلکو پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان هم وکړو. وزیرزاده افغانستان بارډر سره جوخته د ګفتی د سیمې دوره هم وکړه. د سیمو خلکو د سکول، اسپتال او سړک د نشوالي شکایت وکړو. ګفتی کې هم د سی سی بي غړو پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. وزیرزاده د وادي ارکري دوره وکړه. هغوی د سیمې دپاره د مختلفو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړو. غونډې ته د خپلو خیالاتو څرګندونه کې اسرار صبور وي چې عمران خان چترال سره خاص مینه لري او دغه وجه ده چې هغوی NHA ته 4.5 ارب روپۍ ورکړي دي، په کوم چې به د چترال سړکونه جوړیږي. غونډې ته عبداللطیف، شاهزاده امان الرحمن، عبدالقیوم، میر اعظم خان، محمد رحیم، شربت خان، ظهور اللهي او نور د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. په دې مهال وزیرزاده د سیمې خلکو ته باور ورکړو چې د عمران خان او د محمود خان په مشرۍ کې به زموږ ملک او صوبه ډیر زر د ترقۍ په لاره روان شي. هغوی د دې سیمې دپاره د بیلابیلو ترقیاتي منصوبو اعلان هم وکړو. NHA के मशीनरीज अभी पहुंच चुके हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम जारी है. इंशाल्लाह हमारी हुकूमत में चतराल टू शाह सलीम गरम चश्मा रोड जो है वो शुरू भी होगा और किसी हद तक उस पर काम भी हो चुका होगा. दे غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. اخندزاده ګل احمد فاروقي، چترال.